سورة القلم د دې بل نوم دی سورة نون. نون وته ویل کی او قلم وته ویل کی. په دې کې الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. سورة القلم دا مکی سورت تے او بدی کی 250 آیتونه نی. موضوع دی سورت دا دی چې د رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوچت شان بیانول او دا چې د رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ډیر اوچت دي او څوک چې د رسول صلی اللہ علیہ وسلم په خلاف کې لګي او داغه خلاف ورزي کوي نو دا سړی به بد اخلاقی. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یو نعمت دی نو الله وی چې دې نعمت قدر وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم نون. الله په هدي د دې ټکی په مطلب باندې دسی الف لام میم الف لام را یاسین د موږ سره مخ کې تیر شي. اول ته موږ تفصیل دې خبرې ذکر کړو چې بعض علما سي کوشش وندي کې د دې مطلبونه رو بس خو صحیح خبره ده چې دې په مطلب باندې الله پوهه. نو بیا سوال به ول الله په قران کې استعمال کړي چې معنی مونږ ته نه خولي جواب دی دې پر استعمال کړي چې یو تحدي او چیلنج دی د مکی مشرکین ته. هغه ډېر فصیح خلکو د جبه د عربي به جبه ګوري تکړو الله وته چې تاسو وایي چې موږ فصیح یو نه دی معنی ماته وخی. یو سړی چې اوس نون الف لام را الف لام دا څه ټکی دي لګول الله دا وایي نو موږ وایو چې دا ټکی اسی پالتو نه یې. ګوره دې مکی مشرکینو په قرآن باندې ډېر اعتراضات کړي خدای اعتراض به کې چرته نه کړي چې ولې به الله د الفاظ ذکر کوي ورکه دا کمه وي کنه نو به خدای اعتراض کړي چې دسته په قرآن کې سدي نون او الف لام را او الف لام میم او کاف ها یا عین صاد سدي هغه ته پته و چې دا پالتو خبرې نه دي او د دې په معنی موږ نه پوهیږو. الله ولې چیلنج ورکو د قیامت پر ورځ کې دې معنی نشي بیانول. نو چې کلم دې الفاظ راشي نه دا غي سره بداوي الله په دې په معنی باندې. والقلم وما يسطرون قسم دې په قلم باندې او باغ چې لیکي دوی په قلم باندې الله قسم وکړو. دغه اشاره ده د علم فضیلت ته. ګور الله په قلم قسم وکړو په قلم باندې علم لیکل کی نو د علم فضیلت او بل دې ته به کوم اشاره ده چې علم په قلم لیکل کیږي دا صرف یادول کیږي نه چې سړی به دغه شان نشي چې خبره صرف یادوم دا خو دماغ دې کله کمزوري شي کله انسان نه جوړ شي نو کله دې هیر شي نو کله بل څه ډېر خبرې نو علم به بیا ته دا علم دې مثال لکه ښکار نو سړی چې ښکار وکړي د ښکار ته بیا پړی واچي داسې نه کې چې ښکار بیا بازار کې ګرځي په ځنګلاتو کې بیا پرېږدي زه ځانله مزې کوه بل څوک به راشي او به دنه بوځي یا به دنه ورک شي یا به دنه وتښتي. داسې دا علم دی چې دې ته به ته پړي اچېدلی نو پړي چې ورته واچولو هغه لیکلي یا سره مسله ولیکله نو دا دی چې مسله به تیارې. الله سبحانه وتعالی موږ ته بار بار د علم د تعلیم ترغیب را کړی که هغه دنیوي دی او که دیني دی. دا بعض وایي بس موږ په ډېرو قسمو نه پوهېږو لیکل میکل نه پېژنو داسې یو دغه لکه دا یو قسمه دغه هم ته ګڼي چې موږ سادهګان یو. موږ وایو نه موږ ته ضرورت دی د لیکلو د لوستلو که هغه دیني سبق دی او که هغه دنیوي دی موږ ته ضرورت دی
اصول کافران چې موږ نه په دنیوي خبرو کې هغه مخکې شوي اصل ازادي د لاسه چې موږ کمزورتیا ده په دې باب کې نه کومه په دې کې ځان زورور کو تکړه کو انجینران ډاکټران او دا قسم خلک ساينسدانان د بمون کې پیدا شي نو موږ به ته ضرورت نه حالانکه سبحان الله د ډاکټري علم او د ساينسداني او د جغرافي علم د ګورې د دې شروعات مسلمانانو علماء کړي دي پوخا شروعات د مسلمانانو بلای شي او اوس د مسلمانانو سره نشته اوس به هغه يهود او نصارا او هغه به ګلړو مخ کې شو موږ شاته پاتې شو یا خاص کر زموږ معاشره په دې باب کې ډېر شاته ده نو پښتانه تعلیم په مسله کې ډېر شاته دي نو کوشش کول وکړ دي چې تعلیم دې نه کړي په دینوم نشي پوي دي دینوم نشي زده کوله نو زموږ ډېر مشران دي قران نشي لوري نشي چې سبق نه ویل لیکل نشي کوله ټول کتاب ورکه چې دې کتاب کې حدیثونه دي کې مسله ته وګورغه نشي ویل اسی وسه پراته وما یسترون او پاغه چې لیکي دوی نو بدی کې د ټول ملائک سلیکي ملائک لیکي د اعمال لیکي د انسانانو د باغی باندې قسم وخوړې شو په لوح محفوظ کې قران لیکل شوی د نور کتابونه دي مخکینی باغی باندې قسم وخوړې شو د زمکه او د اسمان د پیدایش نه مخ کې په زرګاو کلونو د انسانانو تقدیر ارسلی کلی شوی باغی قسم وخوړې شو او د انسانان چې سلیکي په دې قسم وخوړې شو ټول بګی د نرال حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله وروړي ان اول ما خلق الله القلم الذي ول بالقلم پیدا کو فقال له اكتب الله ته ولي کړي قلم ته نغو يا ربي وما اكتب زسوري كما الله واكتب القدر وما هو كائن الى الابد تقدير ولي کړي قیامت پورې جسکی ولي کړي نو الله سبحانه وتعالى باغي قسم وکړه چې هغه لیکل شي وسوره العلق الله سوي اقرأ وربك الأكرم الولو رب استعزت من دي الذي علم بالقلم علم خولد إنسان بقلم سرا إنسان علم خولد والله لازم أجت نعمته جو إنسان قلم استعمالي قلم نفايده ګوره د کافرانو سره منافقانو سره موږ ته ویل شي چې تاسو jihad وکړئ jihad یوازې په تور باندې نه دی په ټوپک نه دی د دې خپل وخت او یو jihad د په قلم باندې د خپل وخت بس یینه کې ضرورت د قلم د jihad راځي لکه منافقانو سره باس کو منافق سره ته په تور په ټوپک نشي ځکه چې ظاهره کې هغه مستابه مسلمان دی دا هغه سره کوم jihad کې د قلم jihad به چې سړي سره قلم نه او قلم پیژني نو استعمالول نه شي د قلم jihad سوک الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي د علم د زده کولو خالد قسم ولي وخړو ما انت بنعمت ربك بمجنون نیت پنعمت دربستاله ونه مکی مشرکین برسوسم تسوی ویتله ونه الله دې تله ونه نه نعمت دربستا مطلب چې نه دي قران دلاسه تله ونه خو نه قران د وحی په تابانه شي نه دي دلاسه تله ونه خو نه یا مطلب دا دی چې یعنی الله پته باندې احسان کړی دی نو ته لیونه نه ګرځولې در الله نعمت ته پته باندې ته لیونه نه او سوال دیږي کی دا دی چې الله په بل شي ول قسم نه خوري لکه الله دې سم ول چې ما قسمی په نور باندې پس په مې باندې په بل سبانی او به دا خبره کړې چې پیغمبر ته لیونه نه ګور دا قران ډیر جوړ کتاب دی تاسو یو مثال بدرکم نور موږ څه ټیم نه چې هر آیت جوړ کوشو او که چې الله توفیق راکو موږ تفصیلی باز کوو به تاسو دی عجیب فائدې ووري دغه سوچو کې الله قسم خوري په قلم باندې او قلم چې سلی کلی به پیغمبر دې ته لیونه نه دي جواب دی دا باندې د مناسبت دی یعنی اے پیغمبر په تقدیر کې چې سلی کلی شوی د دا په کې نه لیکل شوی چې ته لیونه په تقدیر کې دا خبر الله نه لیکل شوی ته بسې ته لیونه یا مخکینی کتابونه چې کوم په لوح محفوظ کې دي په کې دا خبر نه و چې پیغمبر لیونه ذکر دا خبر وکړه دویم دا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ او یقینا تعالی خامخا اجر دې چې نه به قطع کیږي یا نه به ختميږي قیامت پورې پیغمبر د اجر سلسله روانه مشرکین وایي کنه وې د رسول الله زمانه نشتی په ډوکوالي کې مری بس د تذکرہ ختم شو د میراث ته دی وسوک نه دی الله تعالی استاجرونه د قیامت پورې رواني ورې کې دین غمن ته خولې نو چې سوفر به دي عمل کیږي غت اجر روان دا بس کسان وی د پیغمبر د پر عمره کوم خپل غمی پر خو دي چې غمی راغستي د پیغمبر غمی راغستي ختم کې چې پر وی راغه پیغمبر قرباني وی راغه بنونکو الګه
هغه ته ستاسو د قرباني او ضرورت نشته ته خپل غم وکړه او چې ته ځان ته پرم قرباني کې عمره کې نو به کې ثواب شته ځکه چې د قرباني د عمره د هر څه دغه خولې خدای علم دی که هغه موږ ته قرآن واضح کړی دي سونه بیان کړی موږ طریقې زده کړې نو پیغمبر ته به دې اجر ملوي حدیث کې راځي په مسلم کې من دل على خير فله مثل اجر فاعله وي چې څوک د خیر کار چاته وخی کنه او په دې باندې به څوک عمل کوي نو هغه شان ثواب ته ملويږي لکه څنګه چې به د شړې عمل کوي نو کوشش کوي چې خلکو ته نیکی کارونه ډیر ښه ثواب ته ډیر ملوي وإنك لعلى خلق عظيم او یقینا تب اخلاق چتوبانی الله دې پیغمبر تزکیه کوي تزکیه عرش ولا رب تزکیه کوي است اخلاق چې غړي اوچتي سعد ابن هشام وی زلالم پایشه روزانه په سماتي ته پوښتنه کوي چې د رسول الله اخلاق څنګه وي هغه ماته وی چې رواره ألست تقرأ القرآن القرآن نلوله بموت جهول نلوله القرآن غزوين وكان خلقه القرآن بدي القرآن كي سورة وشد صفات ده برسوسهم كده نبراته هم رغوا وشد أخلاق أنس بن مالك رانوي وصحيحين كده حديث توي خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما ده رسوسهم لسك على خدمت كده فما قال لي أف قط رسوسهم كده ما تدا أف تكده خلينا نزل ويشتي او نه ما چې یو کار کړی د ماته دي سنې دی چې دی وری کړی دی یم یو کار نه دی کړی ماته دي سنې دی چې وری دی نه دی کړی به وی وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس خلقا او د رسول الله اخلاق چې د ټول خلکو کې غوړه اخلاق برا رضی الله عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس وجها واحسن الناس خلقا د رسول الله خایسم په ټول خلکو کې زیات او اخلاق په ټول خلکو کې زیات د باز خلک د خایس ډیر اهتمام کوي چې بار دروځي کور بار کپڑے سری شي بدی چې دغه ونه لګی دا که معمولی کوت په ګرځي طبيعت خراب خوشبو به استعمال او کم چې غاسل شي د اخلاق هغه سره نه نو په ظاهري خیس باندې مستسوک سوک موږ اخلاق وکړ په اخلاق باندې انسان چتی ولا لازم کله کله اخلاقی سره ملوش بدرنګ تک تور د سره خیس باندې نسب بهم کمزوري خو مجبور شي دغه په صفت باندې دغه په عزت باندې عزت بول لازم کې ورته چې اخلاق ډېر اوچتي لو کله کله به خ اوچت نسب ولا خ کول انسان به خود سبو سره کې ناستو زلنه کې دور بد اخلاق متکبره او د بد اخلاق باندې د نرجم شین خیس باندې سکی په خیس باندې سکی اصل خیس دغه دنه خیس ته الله سبحانه وتعالى دغه موږ ته نصیب کړي فستبصر ويبصرون نظر د چې تبوین او دوی بوینی بأيكم المفتون چې په کم یو تاسو باندې لیونتوب دی الله دې په پته وري پیغمبر ته به ویني دوی به ویني په کوم ځای کې په آخرت کې به ویني پته به ولګي دوی پیغمبر ته لیونی ویل الله پته به ولګي چې لیونی ته کو لیونیان دوی دي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله يقينا رب ستا خپو هده باغ چاچه گمراه کیږي د لارې د الله نه وهو أعلم بالمهتدين او الله خپو هده په هدایت والو باندې فلا تطع المكذبين نو خبر ممنه د تکذیب کوونکو دی ګل منه کړي چې دشمن خبره به نه مني اگر کډیر خپل اخلاق باندې ته کې دا بس کیسه وي یوري د پلانې يهودي ډېر خسړې څنګه خسړې وي په ټي وي کې بیان ورکو دومره خپل اخلاق او دي خپل خبرې وکړي دي ګل سوي فلا تطع المكذبين نه به مني خبره دي قطعا به دوی خبره دوی په غبین کې اظهار ور کوي او الله سبب سره کړي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى پیغمبر يهود او نصارى تاسو نه راځي کی تر دې تاسو دغه دین تابعداري نه کړي کله چې وسړي د يهود او د نصارو د دین تابعداري نه کوله او يهود او نصارو تیزان راځي کو نو پوه شي چې د یو گیم دی یو چللې او چرته نه راځي کی هیڅ چرته نه راځي کی نو دا خو دشمنانو خبره بنه مانی نن سبا چې مسلمانان کمزوري شي نو دغه یو وجه دام نه چې د دشمنانو خبري هغه منلي باغی یقین دي چې دا زموږ مرګري او خبر نه دي چې دا زمونږ هغه دشمنان دي چې زمونږ چرته ناراضي کی ودو لو تدهن فيدهنون غواړي دوی کته سوشي نو دوی به هم سوشي سستی کول غواړي یا دې سو خو خیدوی کته نرم شي نو دوی به هم نرم شي سبحان الله مخکې الله سوی پیغمبر است اخلاق سدي
ډیر اوچت نو دیږي کوته وی چې ګوره د اخلاق او چتوالو مطلب دا نه چې ته د کافرانو سره نرمي او سستی کې ډېر قیمتي خبره دی. بعضو خلکو مطلب چې خپل اخلاق څه دي؟ خپل اخلاق داري چې ستا په مخ کې به د دین خلاف ورزي کېږي، یو سړی به الله ته کنځلې کوي، والعیاذ بالله د پیغمبر حدیثونو پورې به ټوکې کوي، ته به څه وایې؟ ته به ورته بدله کې جزاک الله وایې، غاښونه به راوباسي. د خپل اخلاق دي؟ نه، صحیح ده خپل اخلاق به ساتي، خو کوم ځای چې د غوسې دی، کوم ځای چې د سختۍ دی، هلته به څه کوې؟ هلته به سختي استعمالوي. بعض خلک څه کوي؟ صرف سختي د هغو سره د په ژوند کې، نورو سره هېڅ نشته. یو سړی مونځ نه کوي، وایي ډایرکټ له منډه د کفر په توپ ولګېد، یو مانځه د لاسه او اگر ته راشي نصیحت ورته وکړه، نه مني. دوی ته وګوره، خبرو ته وګوره، دا د اخلاق. یو سړی په سګرټ ولیدو، په زنا ولیدو، بل څه ولیدو، بس دغه ته به نصیحت نه کوي، بلکې پیسې او بابا خبرې شروع کړي، سخت الفاظ به استعمال. خباز څه دي؟ صرف چې نرم. که څوک ټي وي ګوري، دی ورسره لاړ شي، یو فلم ورسره دی وګوري. که څوک چې نشه کوي، دی ورسره هم کښېني په مجلس کې. ولې؟ وایي چې زما د دعوت پې څه وکړي؟ اثر پې وکړي. وایي مونږ وایو نه، د نرمۍ خپل ځای دی او سختۍ خپل ځای. رسول هم نرمي هم کړې ده، صرف دا طرف مه بیانوه چې رسول نرمي کړې، رسول هم توره هم استعمال کړې. او دا بس صرف دی بیانوي رسول هم توره استعمال کړې، نو دا هم بیانوه چې رسول هم نرمي هم کړې ده. دواړه طرفونو ته به خیال کې. هغو دا غوښته مکې مشرکینو چې رسول هم لږ نرم شي. نو کله به پسې رالو، وي موږ به ستا د دې الله یو کال بندګي کوو، ته زموږ د دې کوو یو کال. هغه وایي نه، وایي زه صحیح ده، موږ به 2 کاله کوو، ته یو کال کوو. وایي نه، او داسې کوشش به کوو چې دی په څه طریقه باندې نرم شي. نن سبا هم ګورې ډېر خلک داسې دي، غیر مسلم خو پرېږده، خو دا غواړي دا چې ځان ته مسلمانان وایي، دوم غواړي د حق پرستو ته وایي لږ څه کوئ، لږ نرمي کوئ، د الله بندګان وایي. نرمۍ څه مطلب دی؟ یعنی د خپل حق چې تاسو بیانوئ دا پرېږدي. یو خو هغه نرمي غواړي په اخلاقو کې نرمي، دا خو صحیح خبره. خو نرمۍ مطلب څه دی؟ یعنی ته دا مسلې مه بیانوه، دا کومې چې ته بیانې دا مه بیانوه. موږ به سره هم ښادي کوو که نه، موږ ستا دشمنان خو نه یو. موږ خو تا سره دشمني وي په دې کوو، اګر که دا په خوله نه وایي، خدای مطلب وي، وایي موږ خو تا سره دشمني په دې کوو چې ته قرآن او حدیث بیانوې، چې کله ته دا پرېږدې نو بیا د سره موږ لیوني چې دشمني کوو. الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي. ولا تطع كل حلاف مهين. اوس الله پیغمبر ته دا خبره ښیي چې د دې قسمه خلکو خبرې به نه مني، دا صفات یې روان دي. بعض علما وایي چې دا آیتونه د اخنس یا د ولید ابن مغیره مبارک نازل شوي، دا صفات یې باغه کې دنه. او بعض علما وایي چې نه، دا د یو کس پورې خاص نه دي، بلکې په چا کې چې دا صفات یې هغه خبره مه منئ. ولا تطع كل حلاف مهين. او خبره مه منه د هر ډېر قسم خور او سپک انسان چې ډېر قسمونه خوري، دا خبره مه منئ. غالبا چې ډېر قسمونه خوري دی صحیح دی دروغجن او د سپک انسان خبره الله وایي مه منئ. هماز عیب لګونکې، مشاء بنمیم، وړونکې چغلۍ لره. یو سړی چې عیبونه لګوي په خلکو باندې، کنه د خبره مه منئ، ځکه چې دا خو د کار دی. نو ستا خواله به راشي تا ته به وایي چې پلانې دي، چې پلانې دي، دا خو د عادت او تا وله خبره ومنله، نو د هغه بل سړي سره د غار څه شو، خراب شو. د چغلخور خبره خو قطعا نه مني. د چغلخور کار دا دی چې کورونه تباه کړي او د رشتې ختمې کړي. نو ستا خواله راشي خبر خو نه پلاني څه پرون ناست وي، ما ته وایي چې دی داسې دی، بیا ما ورته وایي چې داسې مو خیر داسې په تا ته ووایي، بیا به د هغه خواله ورشي وایي خبر خو نه وي، نه وایي بل به مخکې ماسې ستا تذکره وکړه، وایي هغه ته کنځلې شروع کړه. چغلخور چې څومره خطرناک انسان دی، دوی چې بل خطرناک نشتی، کورونه تباه کوي په وړه خبره باندې. معمولی خبره به ورواچي او چې دی نو د پلار او د زوی په منځ کې او د ښځې او د خاوند په منځ کې او د خور او د رور په منځ کې او د ملګري په منځ کې به چې دی دغه راولي. تاسو به لیدلي ډېر دي. الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي. حدیث کې راځي، امام محمد راوړی، حذیفه رضی الله حدیث دی، وایي لا يدخل الجنة قتات. کوم سړی چې چغلخور دی یو جنت ته نه ننوځي، دا دومره غټه ګناه. مناع للخير معتد اثیم، ډیر منع کوونکی د خیر، زیاتې کوونکی او ګناهګار. کوم سړی چې الله وایي دا اوس هغه صفات دي د خلکو چې قرآن نه مني، د دین نه مخ اړولی، نو د خیر نه دوی خلک منع کوي. الله وایي د دې خلکو خبرې مه مني. زیاتې کوونکی، د حد نه وړېدلی ګناهګار.
عتل بعد ذلك زنیم سخت جبه او رستو د دینا بدنامون ده یا رستو د دینا حرامیون ده سخت جبه سخت زړواله مطلب دا شو چې مؤمن جبه چې دغه صحیح سختي نه زړه صحیح زړه نرمي جبه نرمي د مسلمان صفت دې له خلینو سخت خبرې کنزلي بدري دي دا بناور د زړه چې دی هغه مسلمان پرې بلکې په زناور رسول په زناور باندې دغه زموږ سره خپل دین دی رسول صلی الله علیه وسلم وی یو بیزه یا ګډ یا ساروي تاسو له لوی د بل سره په مخ کې نه لاله ولګاو ته ګوري رسول خپل دین دی د نرم زړه د صفتی کنه یا رسول سوی ساروي له لوی چاړه چې رسې کوي تیرک د نرم زړه ول صفت رسول صلی الله باغ ته ورننوته دیو صحابي باغ ته ورننوته او خو درغه او خو ته هنیدو سیوی او د سترګو نه اوخ کړه روان شو دی اوخ رسول صلی الله علیه وسلم کوي دغه مالک چی شو صحابي رسول الله زم وې دمه ته شکایت کوي چې تاسو رسول الله کې ظلم سره وکړه دا نرم زړه ول صفت زنیم الله بدنام هم دی زنیم په عربی کې هغه چاته وایي چې بدنام حرامي یعنی ریکارډ خنی مفعول پاتې شوی الله دومره بد صفات دوی ذکر کو ان كان ذا مال وبنين بدی وجه چې د مال او زامن والده دین نه بدی اوریدل ځکه چې مال وسره وسره زامن وسره ولید ابن مغیره سوره المدثر تفسیر اورل ته پوره تفصیل کړه چې لازم زامن سمرو مال سمرو حالانکه پکار خدای چې الله وسلی نعمت ورکی بګج د دینداری خړې راشي د بيدین انسان هغه بيدینی ډیر راشي اذا تتلى عليه آياتنا کله چې لوستل کېږي په د باندې آیاتونه زمن قال اساطير الاولين ويد دا قصې د پوخانو خلقو دي سنسمه على الخرطوم زرد چې وبداغو دلره په خړتم یا په پوزبانی د انسان خړتمي پوزي انسان کو پوزي خړتم د سي داتي د دې کې ګور خړتم ذکر کو ولې ذلت تلاس الله وی دا متکبر سره چې د پوزي دي چې ته کړي ګرځي نه الله کمزور ښکار کوي نه الله پوز دی ولا خړتم وي او په دې باندې بداغ ولګو الله موږ په نخ ولګو بعض علما دا وی بعض دا وی چې د مته چې ولید ابن مغیره د بدر په غزا کې د مسلمانانو د طرف نه به گزار لګیدل په دې پوز باندې او هغه نه خبرې پاتې شي دا شرم دغه د همیشه د پاره او غالبا علماء چې دې مطلب دا دی یعنی په آخرت کې به د مجرمانو په دې پوز باندې الله به یو قسم خاص نخي لګولي چې پته لګي چې دا خلک دي الله به شرمې دي ټول خلکو مخ کې خنو دې پوز دي چې ته کړي ګرځي نو باقي پوز ول الله داغ لګي چې خلکو ته پته ولګي إنا بلوناهم يقينا من غازميخ کو په دوی باندې د مکی په مشرکین باندې کما بلونا اصحاب الجنه لکه چې ازمیخ کړو منګه په باغ ول باندې صلی الله د باغ ول قصه ذکر کړي د دې باغ ول حالات او د دې مکی د مشرکین حالات سړي یو شان دي په دې مسله کې چې د مکی مشرکین له الله یو نعمت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او قران ول ورکو نو هغه په جواب کې دغه نه شکر وکړه دغه شان باغ ولم دا چل کړو د باغ ول لنډه قصه ده چې دا په یمن کې یو نیک سړیو یمن کې په بوخانو خلکو کې په دروان کلی کې دروان دغه کلی نو صنعات نږدې په یمن کې نو کله به چې داغه د باغ غلو شو یا میوه ناغه به درې شي کړه ډېر نیک انسان یو به د ځان د پاره کړه یو به د مسکینانو د پاره کړه او بل به په باغ باندې لګوله دغه طریقه یو ایسه وېدا زما شو د یو ایسه د خالص الله لپاره شو مسکینانو به تقسیمي او د یو ایسه په باغ باندې واپس لګي دغه طریقه به و خرغه چې مړ شو نو دغه زامنو
نو هغه زامن وی چې ګوره زموږ د پلار خو ډېر لیونی انسان دا قصه شروع کړې چې باغ به لازم درې شي کې نو دا به د بچوي او زما وی او دا به چې دی د یتیمانانو د کونډو مسکینانو غریبانانو او دا به باغ باندې لږ داسې طریقه ده زموږ خپل بچي څومره ډېر دي هغوی داسې وي زموږ خپل بچي دي زموږ خپل ذریات ته وګورو دا زموږ د پلار پکې ساده سړی دی او پکې دا قصې کول نن سبا هم دي چې ته ورته ویې لکه چې د کار خیر دی وایي موږ ځان له ته به دغه غم کې اخته شوی نو دوی دا قصې کولې وایي موږ که مسکینانو له برخې نه شو ورکولی نو بیا یې وایي چې اخو زموږ د پلار عادت کړي الله اکبر هغه عادت کړي بس موسم چې به ختمېدو نو مسکینان به څه وو هغه خبرو باغ له به را رسېدلي الله اکبر د نیک انسان دا خلک یې پېژني چې دا نیک دی مسلمان دی اوچت صفات پکې ځکه خواله راځي نو به دوی به د باغ خوا کې ولاړو دوی اوس مشوره کوله چې څه چلو کوو ځکه چې دا خو دوی خو به راځي زموږ پلار عادت کړي نو الله واقعه ذکر کوي اذ اقسموا کله چې هغوی قسم وکړو لیصرمنها مصبحین چې خامخا پریکو به دا باغ په وخت د سبا کې دا ولني مشوره وشو سبا کو باغ به سحر وختي رڼا لګېدونه مخکې به باغ موږ څه کوو دا به موږ ختمو ګورې بیا وروسته د نور راځي غریبانان به راشي الله سوی ولا یستثنون او نه جدا کو حق د مسکینانو دی پکې ونوي چې د مسکینانو پکې حق شته یا دا مطلب دی چې لکه ان شاء الله ونوي کله ووړي نو نه ان شاء الله وي او نه د غریبانانو حق جدا کو خو به سهار به ځو بس وي سیده په دې مشوره وشوه او دوی ویده شو وده شو خو به دې سهار وده شو چې دې سړي به خوب هم نه ورځي چې اوس کله به سهار وخت کېږي چې موږ منډې کوو الله سوی ګوره د الله دې کارونو ته فطاف عليها طائف من ربك نو راغې په هغې باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف د ربستانه وهم نائمون او دوی ودو خاق پته ورته نشته څه خوشحالي چې سهار به باغ ټول موږ ځان له راوړو الله سبحانه وتعالی طاقت ته وګوره چې د شپې پې عذاب راوست نو الله څه وایي فاصبحت کالصریم نو وګرځېدو باغ د دوی په شان د ایرو بلکل ایرې شو ختم شو دا په معمولي ساعت کې ګوره په معمولي وخت کې الله داسې طاقت فتنادوا مصبحين نو آوازونه وکړو یو بل ته د سبا په وخت کې ساري یو بل ته آوازونه وکړو پاسې کې جزو وخت شو ان اغدوا على حرثكم چې سحر وخت لاړ شي پټي خپل ته ان کنتم صارمين کچرته تاسو پرې کوونکی یو بل ته لکه وختي پاسې ګوره که اراده مې چې د باغ پرې کوي او غریبانه به کې سوانه نه ګوره وختي پاسې سبحان الله الله سوی فانطلقوا نو لاړل دوی روان شو دوی وهم یتخافتون او دوی پټې پټې خبرې کولې د یو بل سره په لاره باندې سیوی ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين اسینا چې داخل نشي دی باغتنن پتا سبان دی غریب کوشش وکوي خیال وکوي ګوري هر طرف شکرانه نه وځي ځکه شکرات به ورالو ومنګه ولې دې باغ پرې کین او خبر شي وغدوا على حرد قادرين او سحر وخت لاړل په غوسه سره او ځانې قادر ګڼو ځانې ضرور ګڼو الله دې ارشه چې زمونږ بزو باغ دې زمونږ باغ دې په دې کې سکی الله سوی فلما رأوها نو هر کله چې دوی ولیدو باغ خپل قالوا دوی انا لضالون یقینا من خامخا لار خطا کون کیو دا زمون باغ نه دی زمون لار خطا شوی
انا وې دا نه راغی ته زموږ دا وینه دا باندې چې باغ خو پرون شپې ول موږ راغلی خبر برابر دا زموږ باغ نه لاره خطا شوې ده بل نحن محرومون بلکې منګه محروم کړې شو نو بدیزي کې بیا دا خبرو وکړه چې او باغ زمونږ دی خو موږ څه شو محروم کړی شو د باغ قال اوسطهم اوی غوره د دوی نه یو په دوی کې دي چې خيارو تقوادارو خسړو هغه ته سوې الم اقل لكم لولا تسبحون اي نویلی ما تاسو ته چې ولی پاکي نوای د الله متستوینو جل مې روي قالوا يغوي سبحان ربنا پاکی دا رب زمنگ لرا انا كنا ظالمين یقینا منگو ظالمان خبر اومننا فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نرا مخامخ شو باز د دوینا ببازو باندې یو بل ملامت کول تاویل او تاویل خو تاویل غریب بنه پری بل تاویل غریب بنه پری حالکه دوی ګره د کار ټول به مشوره کړي خو ګره اوچت صفت به ګداري چې خپل دغه ومنو نن سبا زموږ د حالات تو ګره زموږ د ملک باندې قسم عذابونه راځي چې څوک به راوښ شي چې د الله تعالی عذاب راغی من کې کمې نه نو د دې علاقې موسم دي چې دا به دي کیو قالوا ويدوي يا ويلنا هي افسوس دي زمن دپاره إنا كنا طاغين يقينا منغا سرکشانو د حد نتیر وتو منغو عسى ربنا امید چې رب زمنګ ان يبدلنا خيرا منها فبدل کی براکی من تغور د دینه د مسلمان شان غلطی دوی شو غلطی ودار چانه کی خو بغلطی به څه شو ډایرک په خیمانه شو او اذا زمونږ رب نو امید دی الله نو امیدونه ساتي چې دین غره باغ به مونږ لراکی ان الى ربنا راغبون یقینا مونږ رب خپل ته رغبت کوونکیو یا واپس کوونکیو توبه وست عبد الله ابن مسعود رنوی چې الله سبحانه وتعالى باغ واپس ورکو او دومره غټ انګور پکې وشو چې دا یو غونچک به یو قچر وړو یو قچر په یو قچر باندې یو غونچک پروت نو برکت په الله دی توبې د لاس واچو او بیا که خپل پلارغه طریقې شروع کړ اوس غریبانان بر رسیدلی دی بیا باغ یا میوه دا په درې سو کې تقسیم کړو چې د الله لپاره شو د زمنګ شو او دا به باغ باندې لګي كذلك العذاب دغشاني عذاب پنا شکر بانی الله د دنیا عذاب دي شي ولعذاب الاخره اكبر او خامخ عذاب د اخرت خو بیا ډیر لوی دی هغه ډیر غټ لو كانوا يعلمون کچرت دوی پويږي ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقینا متقیان د پاره پنځ درب د دوی جنتونه د نعمتونو دي افنجعل المسلمين كالمجرمين اي ګرځو به منګه مسلمانان په شان د مجرمانو مکه مشرکین وبسي یره کدا غریبانان جنت تزي لکه بلال رضی صہیب عمار کدوی جنت تزینو بیا خو منګه سيو مون خو به زوزو کمزوري وته زی نه الله دې کې سوی اي وګرځو منګه مسلمان په شان د مجرمان مسلمان په شان د کافری او مؤمن په شان د مجرم بیا الله سوی مالکم سچلې تاسو لره کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوي څنګه فیصله کوي یو سره ټول ژوند الله لپاره تیر کی ایو سره ټول ژوند الله په مخالفت کې تیر کې او د دې د هغه سړینه جنت ته مخ کیږي یا د دې جنت ته بل وسرم جنت ته ځي الله یې تاسو به سلی کوي ام لکم کتاب فی تدرسون ایت سره کتاب شتي چې باغی کې لوستل کوي ان لکم فیه لما تخيرون یقینا تاسو لره باغی کې خامخا غسدي چې تاسو یې خوښوي الله ما چې د کتاب نازل کړه په تاسو باندې کې څنګه چې باغی کې دا خبره شتي چې تاسو به جنت ته مخ کې ځي یا به جنت ته ځي
د کتاب کم ذکر دي تاسو په کتاب خبرې ځان لغوره کوي کتاب خو خای کنه بيوت الله سوي أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة آيات سلرشتي قسمنا فمقباني چرسيدون كي بيتر ورزد قيامت پوري إن لكم لما تحكمون چي يقينا تاسو لرخا مخاغ سدي چي تاسو يفيسل كوي دویمه خبره الله تعالی وی تاسو کتاب شتي دویمه وی ما چې تاسو لدی قسم در کړی چې د قیامت پورې برسي مطلب چې قسم به پوره کی او باقي کې ما دا ویلې چې تاسو کوي هغه کوي الله تعالی قسم وخایي کنه سلهم تپوسو کې پیغمبر د دوینا ايهم بذلك زعيم کم یو د دوینا په دې خبر ذمہوار دي څوک ذمہواري اخلي الله به دې مشرکین کې د څوک ذمہواري واخلي چې موږ سره کتاب شتي کتاب دی وخه یا کما چې د قسم خوړلې چې ته چې څه کوي هغه کولای شي قسم دی وخه ام لهم شرکاء اي دوی لره شریکان شتي هو الله وی کبل پرز د مکی مشرکین دا وی چې زمونږ د پاره خو معبودان شتي هغه به موږ جنت ته داخل کی انده بوتان دي کنه غیر الله چې څومره موږ د چا بندگی کوو هغه موږ جنت ته بوزین الله سوی فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين نرادي ولي شریکان خپل کچرته رښتینی زغه دی راوړي نغو بس څنګه راوړي هغه ساوري نه سویل نه چې کول نه چې نغو بس راوړي به الله په مخ کې يوم يكشف عن ساق پکم ورچی لري بکړې شي پړد د پندینا ويدعون الى السجود او راو بلل شي دوی سجدي ته فلا يستطيعون طاقت بن لري حدیث کې راځي ابو سعید الخدری دا حدیث چې په صحیحونو کې دا حدیث ته وي يكشف ربنا عن ساقه د قیامت پر ورځ به الله د خپل پندین نه پردو چتاږي د الله دې پندې د څنګه دغه شان سره کیفیت موږ ته نه دیوال خو دومره موږ ته ویلي چې پندې شته رسول سم ویلي د قیامت پر ورځ به رب العالمین د پندې ښکار کی فیسجد له كل مؤمن ومؤمنه هر مؤمن سړی او مؤمنه خزه په سجده کې پریوزي ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعه او هغه سړی به سجده نشي لګولای چې په دنیا کې د ریاکاری د لاسه منافقت د لاسه سجده لګولي فيذهب ليسجد رسول سمي دیبم لړ چې د منافق د چې منځونه الله لپاره نه لیکړي دیبم وځي سجده لګومه فيعود ظهره طبقا واحده نو د املا به د لرګي په شکل کشي وکته نشي راتلی په حدیث کې درځي د الله طرف نه اعلان وشي و چې بندگی کوله باغی بسیزي نو يهود به روان شي خپل معبود پسې نصارا بزاله په صلیب پسې روان شي مشرکین به خپل پسې هندوانو به خپل پسې مجوسیان به خپل پسې مؤمنان به ولاړ کوم چې په الله باندې ایمان ناغو ته ویل شي تاسو څه کوئ وي موږ خپل رب ته ولاړ موږ الله ته ولاړ ځکه چې ویل شي چې هر سړی دلار شي په چا چې باندې کې موږ خپل رب ته ولاړ نو تاسو دغه مېز کې سنه خشتي او پندې ده نبی ابو الله پندې ښکاری کې د مؤمنانو په سجده کې پریوسی او منافق بسجده دا بنيشي لګول نو الله دې دغه خبره کوي خاشعه ابصارهم ذلیل بیسترګي د دوی ترهقهم ذله د پاس براغلی په دوی باندې ذلت ولي الله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون او یقینا ودوی چې را بلل کی دوی سجدي ته او دوی برو په دنیا کې دوی سجدي ته را بلل شي او کنو حي على الصلاه حي على الفلاح دا موزن سوی راځي سجدي ولګوي کنه وی کنه وی وهم سالمون لو دوی خرو رمټو سجدي لګول شي دوی نه دي تري دوی سجدي نه لګول چې په هغه وخت کې سجدي نه دي لګول نو الله دې چې به سجدي نشي لګول الله دې موږ له سجدو لګول توفیق راکړي په دنیا کې او په آخرت کې فذرني نبرد پیغمبر ما ومن يكذب بهذا الحديث او غسوک چې دروغجن غني دا قران دا ګوره سخت خبره ان الله پیغمبر ته پیغمبر ما پرې دغه سړی پرې چې څوک دا قران دروغجن غني ز پوښ او دې پوښ
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې پارا مرام سرورانیسو دوی دا غزینا چې دوی بپینه پویږي د الله رانی وګوره دي چې एकदम راونیس الله دې یو طریقه جوړه کړي خو دا مجرم او کافر دی به پویږي دې به نه پوي एकदम الله راونیس واملي لهم او مهلت یا وخور کوم زدویتا ان کیدی متی یقینا چل زما مضبوطی الله وجه چل جوړ کوم ورانی سم نو به ډیره مضبوطی طریقې سره الله ورانی سره ام تسالهم اجرا ای غوانی تدوین مزدوری فهم من مغرم مثقلون نو دوی د وجې د تاوان نه درانه کړی شوي دي الله پیغمبر ته وایي چې دوی ستا خبره نه ولې نه مني ولې تر دوی نه دغه غواړي څه ده مزدوري ته غواړي سبحان الله لکه اوس یو سړی لګیا لله فی الله ته د دیني مسله بیانوي ته د بیا هم لیکن یو سړی ته دی چې ولې ده ته مزدوري غوښتلې نو دې ځکه الله وایي چې پیغمبره څه چللی دوی له دوی ستا خبره ولې نه مني تا خو دوی چې د مزدوري مې نه غوښتلې أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي دوی سره پوهه د غیب دا بچی دوی لیکل کوي دا غینا یعنی آیا دوی سره د غیب او علم شتي چې دوی دا غینا لیکل کوي چې موږ به په سم لار یو موږ به جنتیان یو د بوتانو عبادت کول ښه کار دی دوی ګوره دغه وحی نه لیکل کوي سره غیب او علم سره دی دا د رټنې نه الله وایي هغوی سره غیب خو د هیچ چا سره نشته غیب علم چا سره دی رب العالمین سره الله نه علاوه د هیچ چا سره علم الغیب دا نشته فاصبر نو صبر کوئ پیغمبر لحکم ربک فیصله در خپلتا ولا تكن كصاحب الحوت او مکیګه پشان د مهیوالا ګور مهیوالا صبر نو کړه فیصله ته مهیوالا سوق دی یونس علیہ السلام یونس ابن متى الله نینوا علاقه لګلو نینوا سره پاس یو لا کسانو په دغه علاقه کې دولت دعوت ورکو نه منو قسم طریقو سره دعوت بس کله د پرې خو ولارت وي پتا سونه به عذاب راځي عذاب لارت خو دې خبره د صبرونو کې چې الله سوي اوس ک الله ته ویلو چې زنه بیا غسیده لکه څنګه چې الله چاته ویلو لوط علیہ السلام ته ویلو کنه زمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو کنه زمو دیني ته اجازه ته ورکو نبی غسیده خو فیصله ته صبر ونکو بس انسان دی کنه غصه شو قهر شو چې دې خلکو ته لګیم دعوتونه ورکوم او دوی چې دینه زمانه خبره نه منه چې دې کړه دې علاقین وو یونس علیہ السلام او په دې باندې ما بیان کړی دی یونس علیہ السلام تذکرہ په قران کې هغه بیان ووري سره پاس یو غنټه بیان تفصیل باندې د سیرت او قران کې کومه تذکرہ ده ما بیان کړی دلته به اشاره کوم یونس علیہ السلام لړوت قوم ویریدو چیرې سړی ګره نیک سړی وو او سبحان الله ګره د ټول قوم ایمان راوړل دغه وته نه بعد ویریدو چې دا خو دیندار سړی او موږ ته اجازه نه عذاب برازي چې توبه وبس او د خپل بچي او ساروي او خزي او د ټول رويستو الله ته ولړو جړلې یونس علیہ السلام په شکر جواب ته ملاو نشو یونس علیہ السلام لاړ دریاب غاړه چا ورګي چې څنګه دریاب غاړه لورغه نو بس یو کشته ډکه ولاړه تیار سامانونه به برادي خلک خطرې سکه وزم تاسو نه راځه هغه د یونس علیہ السلام په هندو ځو نیک سره نو بس راوي خېجو نو چې څنګه راوخه جو دی روان شنو کشته چې بل قیدو شو الله دې کارونه رب العالمین چې سکه نه به سو ګورنی شي راکو نو بس هغه راځم شو مشوره وکړه به کشته کې چې کار کوو چې کشته ګره خرابې زمونه نو د سامانونه به گزار کو سامانونه به لري کو وسیله سامانونه به گزار ټول خپل سامانونه گزار بیا کشته اړه دغه د ډوبي او دای ډوبي نو به دې کار وکړي یو کس به گزار کو دې بل طریقې نشي یو ټول ډوبيږي او یا به یو کس تبا کی یو دې غرق خو چې ټول تبا نشي ټول مړ نشي وسیله قران د عجیب یو څو خپنش د ټول نمونه ورچول یونس علیہ السلام نوم بګی مواجه سبحان الله عرش ول رب د خپل ځان مبارک سوی فعال لما يريد
الله چې سغواړي هغه کوي فعال لما يريد چې هغه سکی بیا کوي او چې سغواړي هغه کوي بل نه کوي نو نوم دی یونس علیه السلام راوخته نو چې دا دیندار سره نیک سره دی به ثبوت وګورو په دوی په قرآن داسې کوي چې په دوی په دوی په رجوع کړنو فیصله خو فیصله ده نبی د یونس علیه السلام نوم راووت هغه دیندار سره دی نشي گزارله وګوت په دریم په دریم په رجوع چې بیا یونس علیه السلام نوم راووت یونس علیه السلام نوم راووت نو بس هغه بیا یونس علیه السلام ته وکړو دریم په رستان نوم راووت نو هغه مو صحیح ده بس کمیس ویسته وبوته ورو دانګل الله سبحانه وتعالى وته چې څنګه دې وبوته ورو دانګل الله سوي فالتقمه الحوت وهو مليم الله تعالی یو غټ مه ودروله چې څنګه دې وبوته ورو دانګل نو ستلار د مې خېټه ته دنه لا به باقي کې دنه پروت به باقي کې د سیرت علماء اختلاف ته جسو ورځي خو چې دنه ورغه د په هوش کې راغی ندیشي چې خو شته د خو په دا کې دنه پروت مې په خېټه کې دنه پروت نو الله ته سجده ورغواړه دا انسان دی یونس علیه السلام چې باغ ځکه سجده لګولې چې اوس پرې چې سجده نه لګولې د مې په خېټه کې سجده رب العالمین او د اعتراف کو چې کمه د چانه شوی زمانه شوی چې ما د الله په شریعت صبر کړي نه الله سوي و دې کې الله سوي ولا تكن كصاحب الحوت او مکیگا پشان د مهیوالا اذ نادا وهو مکذوب کله چې هغه आवाज کو هغه د غم نډکو یونس علیه السلام د غم نډکو आवाज هم د سن نډکو د غم نډکو سیرت کې راځي چې आवाज کو کمزور आवाज د ملائکو اوري ملائکو خپل منځ کې یره دا आवाज خو آشنا دی سرور راځي په دې کې سوق دی ولا زین آشنا دی کوم ځینې چې راځي الله دې تاسو نه پیژنې وینا ودا هغه نیک بندره زما یونس علیه السلام د مې خېټه ته مې ورچولې دی نو حالت د مې خېټه د نبی په پاسه د دریا بغه جوړواله دی نبی چې د وبدي نو تورواله دی نبی وریز ده نبی اسمانونه دي نه आवाज کمزور راته او سیوی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله وي ستانه له دې عبادت د ایسوک نشته یقینا زب ظالمانو کې ته پاک ما ظلم کړي دا خبرې کولې نو ملائکه له سپارښ ویل له خو نیک سلام د دوه موږ دوه اعمال بر راخجل دا وکول الله دې مې دې خېټه د نیک بنده دې پر نه ورچول چې دې به خرابې ده کې خدای درس دی ذكر الله سوي وذنوني ذهب مغاضبا ما هي ولا تشكل لالو غسا فظن لن نقدر عليه ندق ماني نكوچ من بوسر دا چلوكو دا خو هغه بدل کې نه راتله چې الله ما يخير تو گزار کنه والله سراق شانوك الله توخو دا ځنه بیا چې والي الله تعالی الله سوي لولا أن تداركه نعمة من ربي كچرت نوی لاندې کړه دلره نعمت د طرف ددنا لنبذ بالعراء وهو مذموم نو خامخ غزار کړي شی په میدان کې او دی په بد حال وې کچته رحمت نه راګر کړه مطلب الله به رحم کړه نو مې د خېټ نبی الله امر کو مې بار تر وزر کو او د سونه پر وخته کدوونه الته پروت بدن برابر چې مې په خېټ کې د نسړه پروت بدن بالکل روس نهار سره برابر شو یلا ولي طبيعت د مې د خېټ نه رويستو بیا د کجوده ونه جواب دادي فجتبه رب نغور کړو دلره رب دد یا غور کو دې چا غورکو رب د دی غورکو فجعله من الصالحين نو یې ګرځو د کاملو نیکانو بندگانو نا نیکو ځکه الله دې نه راوستو او الله په سورۃ الانبیاء کې سوې فاستجبنا له
منګ واورید چغه داغه ونجیناه من الغم او منګ د غم نه راويستو وكذلك ننجي المؤمنين او دغه شان مؤمنان د غمونو نه راوباسو تانی شي راويسته د غم نه ها ولې جو تاسو چغه نه واله یونس علیہ السلام د مې په خټه کې الله دې نه ارشوي او منګ په جمعات کې الله دې چغانو نو منګم الله دې غمونو نه وباسي دې سختونه حکومت دغه سره رابطه جوړه کړه وان يكاد الذين كفروا او يقينا نجديد يا کسان چې کافران دي لا يزلقونك بابصارهم چوخوي تعالی په نظرونو خپل سره لما سمعوا الذكر هر کله چې واوریدو دوی قران لیکافرانو مسجل کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکره دغه بیانو د دین به بیانو قران به بیانو نو دوی به دې په دې بغض کو په دشمنی کې د رسول الله سترګې بدی کړي رسول الله به سترګو کې یارو د لوی چې نږدې دي چې د کافرانو ته خو په نظرونو په سترګو خپل کله چې قرآن بیانې د بد ګوري نن سبا چې څوک حق بیانې څنګه وته ګوري خلک ها هم دغه شاوته ګوري سترګې وته رويس نه د مکی مشرکین او رسول الله بد سترګې رويسته یاره به سترګ بعض علما دې دا مطلب کوي وی دي کافرانو مشرکانو سره نظر بازان پیژني اخلک چې نظر کوي نو به رسول الله په راوستو چې نظر کوي نو دا مسله صحیح ده چې نظر لګي او دا بیانومه خدا خبر کمزوري ښکاری ځکه چې د انسان نظر کېږي اله چې سړی ته د مینې نه ګوري نو کافران رسول الله د مینې نه ګوري کې د غصې نه په غصه کې څوک نظر کېږي یو شی چې ستا بدی شي د نظر کېږي نه کنه نو کله چې هغه قرآن واوریدو نو بیا به رسول الله د مینې نه کتو چې څومره خوږی خبرې وکړي څومره رښتینه سړی به خو غصه وکړه نو په غصه کې خو نظر نه لګي د دې د لاسه دا خبره کمزوري ښکاري د کوم علما چې دا مطلب راوباسي او دا مسله حق ده چې نظر لګي حدیث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه لا رقية إلا من عين او حمى ابن ماجه امام ابن ماجه حدیث راوړي چې انسان کې چې نظر به ولګي نو دمه چولې شي بزان باندې یا به بل څوک دمه شي نو دې کې رسول الله چې نظر به ولګي مته چې نظر لګي دا ابو هريره حدیث ته په صحیحانو کې مشتي په نور کتابونو کې مشتي رسول الله ان العين حق نظر لګي د سړي دا حق اسماء بنت عميس ويجي رسول الله موردي لو كان شيء يسبق القدر كي سړی تقديرنا یو شی د تقديرنا مخکې کېدای شوی لسبقته العين نو سبب مخکې شوی نظر به مخکې شوی بلکې په یو وخت کې دا راځي وي نظر اوخ په تیلی تر رسي وي انسان قبر تر رسي دا بس خلک مونږ باندې اعتراض کوي چې بیا تاسو مشرکان یې نظر څنګه اثر کوي ځان دا تاسو الله سره شریک جوړ کوم موږ تاسو لري قمقلانی موږ نظر اثر په خپل نه کوي په نظر کې څه طاقت خدا اثر د چا په اجازه سره کوي د الله سبحانه په اجازه سره کوي نو ډیر کسان دي چې خلکو ته کتلی دی د اراده لري چې نظر په ولګي خو نظر په نه دی لګیدل ولګي الله نه وړ او ډیر دي چې په ولګیدل نو نظر لګي د حق دی دې لپاره علاج مشتي او په دې باندې ان شاء الله چې الله توفیق راکړي په تفصیلی بیان کوو چې دا وخت نه خو زمونږ د خلکو ډیر عام کړي په دې کې افراط او تفریط بعض خلک بالکل نظر نه مني دا گمراه خلک دي راځو په ملک شتي وي نظر به څه ته وي نو دوی صفه د صحیح حدیثونو انکار کوي او په قران کې مفسرین یو قول دي او بل فرقه زمونږ هغه چې هغه د سي مني چې څوک ټوخیو کې په دې باندې څه دي چا نظر کوي ټوخی چوکي کچته د کور درو ته خپل خو دا او خپل لګه خو یا وی دا پلان ولاړ لاره کې دکان دې کاروبار دې کله سل له سل کېږي نو کله 200 له سل کېږي نیورس به کې دي شو چې کم شو 500 له او د ساره راغله بل و دې درجه پورې مر رسیدنې دی پکا خبره مې دې پورې کول چې نظر لګي د حق خو افراط او تفرید پکې نه نه وکړ ان شاء الله ک الله چې تماله توفیق راکو نو په دې نظر په دې مسله باندې یو بیان کو او د دې علاج او د دې اثرات چې سړی نظر شي نه باغ باندې څه اثرات دي دا ان شاء الله بیان الله سبحانه وتعالى مولا توفیق راکي قران او حديث باندې عمل کولو لما سمعوا الذکر هر کله چې واوریدو دوی قران
ويقولون انه لمجنون او ويد يقينا دي خامخاله ونيده كافرانو بوي وما هو الا ذكر للعالمين او ندي دا قران مگر یاداشته یا نصیحت د پاره د ټول مخلوقاتو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دې نصیحت نه فائدہ واخلو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې قران باندې پوه کې الله دې ته زموږ سینې کولاو کې